برېښنا فزیک او په دې کې لومړنی مفهوم چې غواړو موږ تاسې پر هغه باندې یوه اندازه بحث وکړو هغه به وي چارج. چارج عبارت له څه شي څخه دی او دا لفظ بیخي ډېر موږ تاسې اورېدلی وي، روزانه یې هم کاروو. چارج چارج په حقیقت کې د مادې یو خاصیت دی. لکه مثال کتله چې هر کله موږ تاسې ذکر کوو نو حتما مو ذهن ته څه راځي؟ ماده. په دې دنیا کې دوه ډوله د الله تعالی مخلوقات دي، یو یې انرژي دي یا څپې او یو یې مواد یا ماده. نو ماده ځان ته ځینې خاصیتونه لري او څپې یا انرژي ځان ته ځینې خاصیتونه لري. دا چارج چې موږ تاسې وایو دا د کوم یو په خواصو کې راځي؟ د مادې. لکه کتله چې ووایو هېڅکله مو ذهن ته نور نه راځي، هېڅکله مو ذهن ته اکس وړانګه نه راځي یا هېڅکله مو ذهن ته انفرارد یا تودوخیزې څپې مسله نه راځي. چې ومویل کتله پوهېږو چې دا عبارت د څه شي څخه دی؟ د مادې یو خاصیت دی. نو چارج هم په همدې شکل باندې دا د مادې یو خاصیت وي. خو څه ډول یو خاصیت دی دا؟ ګورې په حقیقي توګه باندې چې د دې دپاره یو مشخص تعریف ولرو دا ډېر ستونزمن کار دی، اما تر یو حده پورې کولی سو د دې خاصیت په هکله باندې بحث وکړو. چارج چې ما تاسو ته ویل د مادې خاصیت دی، ستاسې ذهن ته باید داسې یو خبره راغلې وي چې موږ د مادې نه پرته چارج بیخي لرو نه. دا په خواصو کې راځي. داسې تصور مه کوئ چې ماده ده، چارج یو بیروني شی دی، راموستی دا ماده مو پر رنګ کړله یا د دې مادې په منځ کې مو حل کوئ. اوس موږ وایو چې دې مادې په منځ کې څه شي راغلی دی؟ چارج. داسې یو مسله نه ده. چارج په حقیقت کې څه دی؟ چارج د مادې یو خاصیت دی. دا خاصیت نه تاسې ځینې اخیستلی سئ او نه یې ورته ورکولی سئ. داسې ماده شته په طبیعت کې چې هغه دغه خاصیت چې چارج موږ ورته وایو نه یې لري، نو هغه ته بیا ورکولی هم نه سئ او هغه ته موږ تاسې وایو نیوټرونونه. نیوټرون مطلب څه؟ یعنی د چارج خاصیت نه لرونکې ماده. او داسې مواد شته چې هغه دا خاصیت لري لکه پروتونونه، لکه الکترونونه. نو چارج د مادې نه پرته شتون نه لري. چارج کوم یو ځای کې موجود دی نو حتما څه شي وجود لري؟ هلته ماده وجود لري. که چارج له یوه ځای څخه بل ځای حرکت وکړي نو په حقیقت کې چارج لرونکي ذرې حرکت کړی دی، هغه ذره ماده لري. متوجه سولې؟ د مادې نه پرته د چارج شتون وجود نه لري، اصلا چارج موجود نه دی. یو خو دا مسله یې راله اساسي چې موږ تاسې ذرات که په نظر کې ونیسو الکترونونه دي، الکترون او پروتون. دا نو که رسم کم یو اندازه وي تر دې غټ رسم کم پروتون او بل هم نیوټرون. نیوټرون چارج نه لري، دا د چارج د لحاظه خنثی دی، نو موږ ورته وایو چې د دې چارج دی صفر، دا چارج لري نه. او چارجونه په حقیقت کې دوه ډوله دي، یو ته مثبت چارجونه وایو، یو ته منفي چارجونه وایو. زه دا مسایل ټول درته تشریح کوم چې چارجونه څنګه معلوم سو چې دوه ډوله دي او دا نومان یې څه رقم راغلي. اوس تاسې په شروع کې دقت ورته وکئ. پروتون په هغه دوو ډولو کې هغه مثبت والا چارج لري او الکترون په هغه دوو ډولو کې منفي والا چارج لري. او موږ تاسې چارج د مادې نه پرته لرو نه، ځکه دا خاصیت دی د مادې، دا د مادې یوه ځانګړتیا ده. ښه، اوس چې د مادې نه پرته موږ تاسې چارج نه لرو نو کوچنی ترین ذره چې موږ تاسې پیژندلې ده او هغه چارج لري هغه کومه ذره وه؟ الکترون. نو د الکترون چارج چې څومره چارج دی د دې نه کم مقدار چارج نور موږ تاسې په طبیعت کې نه دی پیدا کړی. صحیح ده؟ د یوه الکترون چارج او د یوه پروتون چارج دا د چارج د لحاظه یو د بل سره مساوي مقدارونه لري. نو لږترین چارج چې موږ په طبیعت کې پیژندلی دی هغه د کولم په حساب دومره دی، 1.602 ضرب لس په توان ده -19 کولم. د دومره چارج ته په فزیک کې ای نوم ورکړه سوی. د ای څخه مطلب ایلیمنټري، یعنی مطلب ابتدایي ترین چارج. د ای څخه مطلب الکترون نه، د ای څخه مطلب څه؟ ایلیمنټري، ابتدایي. کم ترین چارج چې موږ تاسې پیژنو هغه څومره دی؟ ای دی. د ای نه لږ چارج شتون نه لري، موږ تر ای کم چارج نه لرو. متوجه یاست مسلې ته؟ ښه، یو مسله بله ده د کوارکس. تاسې حتما دا نوم اورېدلی دی، کوارک ورته وایي. کوارکس
دا بنسټیز ذرات دي چې نیوټرونونه او پروتونونه یې جوړ کړي دي. نیوټرونونه یې جوړ کړي او پروتونونه یې جوړ کړي. موږ تاسو په طبیعت کې تر دې لږ چارج نه لرو. کمترین مقدار چارج چې موږ تاسو لرو هغه ای دی، چې بیا د ده چارج څومره راځي؟ د دغه ای چارج په اندازه ولې منفي، د دې د څومره راځي؟ د ای چارج په اندازه، او ای چارج دومره دی. د دې نه کم مقدار چارج بیخي په طبیعت کې نسته. یو تعداد مسله، بله مسله د کوارکس چې ده، چې نیوټرونونه او پروتونونه یې جوړ کړي دي، دا 6 ډوله دي. زموږ بحث پر دې سته نه، خو زه یوازې غواړم دا یوه مسله درته حل کړم چې بیا تاسو ته سوال پیدا نه سي. کوارکس د یوه الکترون درېیمه حصه چارج لري، او یا 2/3 حصې. 6 ډولونه لري. یو 3 ډولونه مثبت 2/3 چارج لري، او 3 ډولونه منفي 1/3. نو موږ تاسو خو ویل چې تر دا به ای ورسره ولیکم 2/3 او منفي 1/3. موږ تاسو ویل چې تر د یوه ای یا الیمنټري چارج، ابتدایي ترین چارج، د دې نه لږ چارج لرو نه، خو په کوارکس خو دومره چارجونه موجود دي. دا مسله ځکه اوس موږ تاسو خپل خبره نه ورباندې تغییر په دې باندې، ځکه کوارکس په تنهایي سره هیڅ نه موندل کیږي. متوجه سولئ؟ کوارکس هیڅ وجود نه لري په تنهایي سره. نیوټرون د دوی څه جوړ دی، پروتون د دوی څه جوړ دی، اما دوی دایما په ډلهییزه توګه دي. 3 کوارکس یو ځای دي، پروتون یې جوړ کړی. اوس ته دا جلا کوای نه سې چې یو کوارک جدا، یو کوارک جدا، یو کوارک جدا. اوس موږ څه ورته وایو؟ دا نه دی چارج چې د ای نه لږ راغی. د دې مقدار څومره دی؟ د یوه ای 3 حصه. د دې څومره دی؟ 2/3 حصه، 2/3. متوجه سولئ؟ نو ځکه دا خبره زموږ تاسو په بحث باندې اغېزه ونه کړه. موږ کوارک په تنهایي سره لرو نه. زموږ بحث دا د یو ذره چې په تنهایي سره په مستقله توګه ولرو، د دې نه لږ چارج موږ نه دی موندلی. صحیح ده؟ په نیوټرونو کې هم 3 دانې دغه موجود دي، 3 دانې کوارکس دي، او په پروتون کې هم 3 دانې بس دوی تشکیل کړي. 3 کوارکس په دې کې هم دي. په دې کې هغه 3 دانې چې دي، 2 دانې دومره چارج لري، منفي 1/3 منفي 1/3. یوه دانه بیا دا چارج لري. اوس چې تاسو ته ټول سره جمع کوئ، د نیوټرون مجموعي چارج څومره راځي؟ 0. صحیح ده؟ اما په پروتون کې چې دي، هغه یوه دانه دا والا دی، او 2 دانې دا چارجونه والا دي، دغه کوارکس. مثبت 2/3 مثبت 2/3. دا چې تاسو سره جمع کوئ څو راځي؟ 3 خو مخرج کې راغلی، 2 منفي 1 3/3 یو راغی. نو د دې چارج څومره سو؟ مثبت 1 ای. او د دې چارج څومره سو؟ 0 ای. دا مسله یو یادونه درته راغله چې پروتونونه او نیوټرونونه هم د نورو ابتدایي ذرات څخه جوړ شوي. کوارکس دي، هغوی هم چارجونه لري، او د هغوی مسله جدا سوه. اوس نو زموږ تاسو په بحث کې څه راځي؟ تر الکترون لږ چارج قطعا شتون نه لري، د یوه الکترون تر چارج. او هغه چارج موږ څه ورته ویلی دی؟ ابتدایي ترین چارج 1.602 ضرب لاس په توان د منفي 19. تاسو توجه ورته کوئ، دلته اوس یو ډېر مهم مبحث دی. که موږ تر دې کم چارج نه لرو، تر دې لږ چارج ونه لرو، د دې نه اضافه چارجونه لرو که نه لرو؟ جواب دی و. د دې نه خو ډېر لرلی سې، مګم څومره لرلی سم؟ د دې نه اضافه. دومره چارج ته به زه څه ووایم؟ یوه دانه ای. صحیح ده؟ موږ تاسې یوه دانه ای څخه لږ چارج لرلی سو؟ نه، د دې نه لږ چارج نه لري. ښه، د دې نه اضافه څومره چارج لري؟ دغه ځای نو اوس جالب دی. د دې نه ډېر چارج که تاسې ولرئ، نو هغه به د 2 چنده ولرئ. یعنې څومره به ولرئ؟ 2 ای. د 1 ای او 2 ای ترمنځ نور عددونه والا چې دي، هغومره چارجونه هم تاسې نه لري. یعنې د دې نه اضافه چارج 1.5 ای، د دې 1.5 چند دا نه لرو. لږ فکر ورباندې وکړئ، ولې نسو لرلی؟ موږ وایي که ته دومره چارج غواړې، نو یوه دانه الکترون به درته درکړم. تا ته څومره چارج درغی؟ دومره. اوس که ته وایې چې د دې نه اضافه چارج، نو زه خو تا ته نیم الکترون نسم درکولی، نو یو به بل الکترون درکوم. نو تا ته څومره چارج رالی؟ 2 ای. که ته وایې د دې نه اضافه چارج، نو زه به 3 الکترونه تاسو ته درکړم. الکترون خو نور نسو ټوټه کولی. نو څو رالی؟ 3 ای. اوس تاسو راته ووایاست دغه عدد چارج لرو او دا عدد چارج هم لرو، دا عدد چارج هم لرو، د دوی منځ کې عددونه والا چارجونه څنګه دي؟ هغه نه لرو. نو چارج څه ډول یو کمیت دی؟ متصل کمیت نه دی. چارج یو
منفصل کمیت دی، یعنی چارج ځانګړي مقدارونه لري. هر مقدار چارج چې ستاسې ذهن کې راګرځي هغومره نسو لرلی. د متصل کمیت یو بیلګه درته وایم، لکه وخت. څومره وخت لرو؟ 1 ثانیه، د هغه نه کم 0.5 ثانیه، 10 په توان د منفي 10 ثانیه، 10 په توان د منفي 12 ثانیه، پیکو ثانیه. هر څومره چې ووایو وجود لري. نو وخت څه ډول یو کمیت رالی؟ پیوسته متصل طول څه ډول یو کمیت دی؟ پیوسته یو طول تر څه وخته ټوټه کوای سي چې څومره وغواړې هغومره کولی سي تاسې یو طول بیان کړئ. متوجه یاست مسئلې ته؟ اما چارج تر دغه ځای راورسېدلو، اوس د دې نه کم چارج نه لري، اما د دې نه چې اضافه ولري نو څومره به وي؟ د 2 چنده به ولري، د هغه نه اضافه 3 چنده به ولري، د هغه نه اضافه 4 چنده به ولري، تاسې به بل 4 ای ولري. او په همدې شکل نو تاسې ما ته ووایاست که یو جسم چارج ولري، زه وایم چې دا جسم چارج لري، نو د ده چارج به څومره وي؟ آیا 1 ای یا 2 ای یا 3 ای یا 4 ای یا 5 ای دومره به وي که نه؟ نو په عمومي توګه ویلی سو چې د ده چارج به وي ان ای، یعنی د دغه چارج تام مضرب، د دې چارج تام مضرب. نو دغسې یعنې یو کمیت چې تاسې ولرئ چې د هغه لږترین مقدار شتون ولري او هغه لږترین مقدار څخه اضافه مقدارونه د ده د تام مضربو وي، دې ته موږ تاسو وایي چې دا یو حساب شوی کمیت دی. متوجه سولئ؟ دا کوانټایز دی. د کوانټایز څخه مطلب څه؟ یعنی دا داسې یو کمیت دی چې هر مقدار یې شتون نه لري، ځانګړي مقدارونه یې شتون لري. تاسو اوس په دې مسله باندې پوه سولئ چې چارج په هر اندازه چې موږ تاسو وغواړو شتون نه لري. دا یې کم ترین دی، د دې نه اضافه د تام مضربونه. نو چې د هر جسم چارج تاسې حساب کړئ هغه به څومره وي؟ ان ای په اندازه. دا ذرات سو چې دا چارج نه لري او دا دواړه ذرات څه دي؟ چارج داره دي. ښه، اوس چارجونه ما تاسو ته ویل چې پر 2 ډوله دي. اکثرا په طبیعت کې چې موږ تاسې ذرات پیدا کړي دي هغوی د چارج د لحاظه خنثی دي، یعنی چارج نه لري. اما دا خبره په دې معنا نه ده چې هغوی ټول جوړ سوي دي له نیوټرونونو څخه. په طبیعت کې چې موږ څومره ذرات پیدا کړي هغه په طبیعي توګه څه دي؟ خنثی، چارج نه لري. دا تباشیر چارج نه لري، دا لرګی چارج نه لري، تخته کې چارج نشته. اجسام چې هر ځای کې تاسې وینئ ټول د چارج د لحاظه څه دي؟ خنثی دي. اما د دې مطلب دا دی چې دوی جوړ دي د نیوټرونونو څخه؟ نه. نو دلته یوه مسله زده کړئ. هر کله چې موږ تاسو وایي چې اجسام د چارج د لحاظه خنثی دي، زموږ مطلب په هغه کې دا دی چې دا داسې یو جسم دی بې چارجه جسم. زموږ مطلب دا دی چې دا چارج نه لري، یعنی په دې کې د پروتونونو او د الکترونو شمیر څه دی؟ برابر دی. یعنی څومره چې په دې کې مثبت چارجونه دي هغومره په دې کې منفي چارجونه دي. مثال اوس تاسو وګورئ په دې کې څو چارجونه دي؟ مثبت 4 او منفي چارجونه څو دي؟ 4. نو ځکه موږ تاسو وایي چې دا د چارج د لحاظه خنثی دی. البته ښه خبره یې داسې راځي چې موږ وایو د دې خالص چارج 0 دی، ځکه په دې کې خو چارجونه وجود لري. دا چارجونه ته چې مثبت منفي نوم ورکړی، چارج په حقیقت کې څه ډول یو کمیت دی؟ سکالري. کله چې تاسې چارجونه جمع کوئ مثبت منفي عدد سره جمع کوئ مقدار یې څه درته راځي؟ 0. نو کله چې موږ تاسو وایي چې یو جسم چارج داره دی، بیا د دې مطلب څه دی؟ چې کله مو ویل جسم چارج داره دی، معنا یې دا راځي چې په هغه کې د پروتونونو او د الکترونو شمیر مساوي نه دی. یعنې داسې مسله نه وي چې بې چارج جسم جوړ دی له نیوټرونونو څخه او چارج داره جسم یا ټول خالص الکترونونه دي او یا خالص پروتونونه دي. نه، داسې مسله نه ده. خالص چارج څه وي؟ 0 وي. اوس که چیرې زه داسې یو کار وکړم، که زه داسې یو کار وکړم چې د دې دا یو څو دانې منفي چارجونه ځینې رایسته کړم، فرض وکړئ دا منفي چارجونه مې ځینې رایسته کړه. اول تاسې ما ته دا ووایاست په شروع حالت کې د خالص چارج که ښکاره کړو، هېڅ مثبت منفي نه ښکاره کوم، دا ټول سره جمع کوي، مثبت 4 منفي 4 څو راله؟ 0. دا د چارج د لحاظه څه سو؟ 0. په دې کې چارج بیخي شته نه. مګم اوس که چیرې زه دا 2 منفي ځینې رایسته کړم، اوس د خالص چارج راته وایاست، فرض وکړئ دا 2 منفي مو رایسته کړه، اوس په دې کې خالص چارج څنګه دی؟ اوس په دې کې خالص چارج دی مثبت 2. خالص مې درته ویل، یعنې مثبت منفي په نظر کې مه سره نیسئ، مثبت 2. نو یو جسم څنګه مثبت چارج کیدای شي؟
چې د منفیانو شمیر یې کم وي. یو جسم څنګه منفي چارج کیدای شي چې د مثبتونو شمیر یې کم وي. اوس نو فرض وکړئ دغه منفیان دلته موږ یو بل جسم درلودی، موږ دلته یو بل جسم درلودی، هغه هم د چارج د لحاظه څه و؟ خنثی. خو دغه منفي چارجونه مو دلته را انتقال کړه. په اول کې خو د مثبت و منفي برابر و، نو دا د چارج د لحاظه صفر و. خو کله چې مو دا منفي چارجونه دلته ورته راوړه، اوس دا هم څه سو؟ چارجداره سو. نو الکترون چې ورغله هر جسم ته هغه چارج سو منفي، او الکترون چې د هر جسم څخه ولاړه هغه چارج سو مثبت. که پروتون ځینې ولاړ سي منفي چارج کیږي ځکه مثبتونه یې کم سوه، او که الکترون ځینې ولاړ سي مثبت چارج کیږي ځکه منفیان یې کم سوه. خو دا خبره عملي نه ده چې موږ تاسو وایي پروتون ځینې انتقال سوی، نو ځکه دا د چارج کېدو په پروسه کې دایما انتقال په کم یو کې په الکترون کې دا ذره ډېره زیاته کوچنۍ ذره ده، دا د دې په تناسب ډېره کوچنۍ ده، تقریبا 2000 چنده تر دې کوچنۍ ده. متوجه سولئ؟ نو دومره کوچنۍ ذره د دې انتقال کاملا عملي مسله ده. اوس سوال دا درته راځي چې دغه الکترونونه ما د دې ځای څخه څنګه انتقال کړي دي؟ دې ته اوس موږ وایو اجسام څنګه سوه؟ چارجداره. نو د چارج کېدلو دپاره یوه پروسه ده د تماس یا د مشلو. متوجه سولئ؟ زما اصلي هدف دلته دا دی چې تاسې دا د چارج په مطلب باندې یو اندازه پوه سئ. اوس ورته ګورئ دا دواړه جسمونه اول څنګه وه؟ بې چارجه، اوس چارجداره سوه. اوس خبره دلته دا ده چې کله اوس دوی چارجداره سوه، په دوی کې څه تغییر رالی؟ رنګ خو یې تغییر نه دی کړی، کواره هماغه رقم د سایز یې تغییر نه دی کړی. اوس څه پیښه رامنځته سوه؟ دې کې نوی مسله څه ده؟ یعنې موږ وایو چې چارجداره سوه، وایي چارج یو خاصیت دی. اوس په دې کې څه وسوه؟ جواب دا دی چې اوس دوی کولی سي یو ډول قوه وارده کړي، او هغه قوه چې موږ تاسې تر نن ورځې پیژندله هغه جاذبوي قوه چې کتلو یو په بل واردول، د هغو نه پرته یو نوی ډول قوه اوس دوی واردوي. یعنی اوس دا دی ځان ته راکشي او دا بیا دی ځان ته راکشي، دا یو په بل باندې قوې واردوي، یو بل ته راکشي. دغه خاصیت په اول کې دوی نه سره درلودی. مخکې تر دې چې قوه واردول یوازې کومه قوه واردوله؟ جاذبوي، او هغه د څه شي له امله وه؟ د کتلې د شتون له امله. نو کتله خو یو خاصیت سو. اوس چې کله موږ دوی چارجداره کړه، دوی د یو نوي قوې د واردولو وړتیا ترلاسه کړه، نو موږ وایو حتما په دوی کې یو نوې ځانګړتیا راغلې ده، او هغه ځانګړتیا ته مو نوم څه ورکړی دی؟ چارج. نو اوس یې څنګه بیانوئ، څنګه یې تعریفوئ؟ موږ وایو چارج دا د یو کتلې خاصیت دی، داسې خاصیت چې د جاذبوي قوې نه پرته یو بل ډول، یو نوی ډول قوه واردولی سي، او د دې قوې نوم موږ تاسې یږدو برېښنايي قوه. نو چارج څه ډول یو خاصیت سو؟ د مادې خاصیت چې کولی سي برېښنايي قوه وارده کړي.